شل کاله کېد د بیا وحدت نبوت زنده باد دا کس شهید دی د باندې شهادت کې ختمه ده دا کس خان دی د باندې خانه کې ختمه ده ما وی او چا باندې خانه کې ختمه ده جی کتونکو مدرسه فاروقیه ثوابی دو بیان دلته کې راغلی ما د دې ماشوم لومبی ټیلنټ وګورئ او بیا یو خبره د هغه تاسو سره شیر کوم خو دا ضرور وګورئ د مفتی سردار علي صاحب په انداز باندې د دوی بیان لږ واورئ توجه تاسو ته څه پته ده چې ختم نبوت څه ته وایي په پښتو کې محاوره ده ختم نبوت دې ته وایي دا کس شهید دی د باندې شهادت کې ختمه ده دا کس خان دی د باندې خانه کې ختمه ده ما وی او چا باندې خانه کې ختمه ده چا باندې شهادت کې ختمه ده زما نبي له خدای داسې نبوت ورکو داسې نبوت ورکو زه وایم زما نبي باندې نبوت کې ختمه ده مولانا عطاالله شاه بخاري چوک کې مسلمانان راجمع کړل ای مسلمانانو ستاسو ټول دینداري حج عمره زکات تاسو ته هغې پورې دفاع نشي درکولی تر څو پورې چې تاسو ختم نبوت دفاع نه کړي یو نوجوان ځمکې راغی چغې وویله ختم نبوت کانسټیبل راغی سپېړه یې ورکړه چې سپېړه یې وخوړله جوش کې کمې رانغی ولوله کې کمې رانغی دبدبه کې کمې رانغی چې سپېړه یې وخوړله د بیا چغه وویله ختم نبوت زنده‌باد اتکړی والا توا جوړ شوې په اتکړی ښکل کې د بیا ووایي ختم نبوت زنده‌باد جیل ته بوتو چھیڑا والا تاله واپس وویله دې چې جیل کې په کټهره کې خپل شوق محبت आवाज بلند کو د په کټهره کې چغه وواله ختم نبوت زنده‌باد ساره جج صاحب له راوستو جج وی 1 سال قید د بیا ووایي ختم نبوت زنده‌باد جج وی 2 سال قید د بیا ووایي ختم نبوت زنده‌باد جج وی 3 کال قید د بیا ووایي ختم نبوت زنده‌باد جج وی 4 کال قید د بیا ووایي ختم نبوت زنده‌باد شلو کال ته خبر ورسېده جج وی 6 کال قید د بیا ووایي ختم نبوت زنده‌باد بس نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر مولانا ماشاءالله ماشاءالله دې ماشوم دې ټیلنټ ته دا مولانا صاحب خواله راغلی ما خو دلته کې د مدرسه کې وو مولانا صاحب ته ضرورت دی د دې فرش سازولو دلته کې دا ماشومان چې کوم دی دغه رنګولونه ماشومان ټیلنټډ ماشومان دلته کې تیاری قرآن دین احادیث دی ته نو مولانا صاحب خپل کانټیکټ نمبر ووایي زمون د کانټیکټ نمبر دی 0314 80 190 12 0314 80 190 12 د مدرسه کې فرش نشته د ماشومان په کانو کې ناستي منظم پدې کې کوي او تلاوت هم پدې کې ډېر زیات تکلیف ته کو تاسو مون سره ان شاء الله امداد کو دا فرش الله تعالی کو واړه بناسي د قران تلاوت پکې منځونه وکي او تاسو ته خصوصي دعاګانې کوي کتونکو دا ویډیو دومره شیر کوي دومره خلک کوئی گفټینګ کې ګناه ده گفټینګ وکړي خدا سے خلکو ته وکړي د علماو د طلباو ته دې ته وکړي چې نو دغه کلامونه د زده کې او دین عالمان ساشي مفتیان ساشي نو دوی د پر ضرورت دی ضرور دوی سره په دغه نمبر باندې خپل اړیکه وکړي او دا پرچ چې کوم دی دوی د ساشي ډېره مننه